ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد او فتحقیق سرا علمتم الذي تاسو ته علم دی د هغې کسانو اعتدوا چې د حد نه تیر شوي منکم ستاسو نه فی السبت په ورځ د خیالي کې فقلنا فسوء منگا لهم دویتا کونو شی قردتن شادوگان خاسئین بدشکل. پدیسی که یو بل واقعیتا د بنی اسرائیلو اشاره کیگی او دا یو واقعه ده چې الله رب العالمین دوی له په وروسته دور کې بیا سزا ورکړې ده او هغه سزا یې داسې ورکړې وه چې دوی شکلونه چې دی نو هغه یې مسخ کړي وه او شادوګانې دې جوړ کړي وو. داود علیه السلام د دور واقعه ده او دا یو علاقه وه چې ایلا ورته ویلی کېږي او دا د سمندر په غاړه باندې واقع وه او داسې د مدین او د مصر د منځ یو علاقه ده د سمندر په غاړه باندې ساحلي علاقه ده او اوس دور کې وایي بیا یو بندرګاه په یهودو جوړه کړې ده ایلات یا ایلات په نوم باندې. الله رب العالمین دوی ته یوه سزا ورکړل خو دا سزا یې ورته ولې ورکړل نو دلته د هغې تذکره کیږي چې هغه دا وه چې دوی د حد نه تیر شوي په ورځ د خیالي کې نو د دې خبرې مقصد څه دی مطلب دا دی الله رب العالمین دوی له اختیار ورکو دی ورته وی چې یوه ورځ د عبادت دپاره خاص کوي عبادت خو په هر ورځ کې خو یوه خاص کوي د عبادت دپاره او الله رب العالمین یا دا وخت رسول ورته وی چې د جمعې ورځ چې دی نو هغه زما خوښه ده نو دوی په هغې کې خپله مرضي وکړل او په اختلاف کې پرېوتل او اختلاف یې داسې وکړو چې زمونږ د خیالي ورځ خوښه ده حالانکې د مسلمان شان دا دی چې الله او رسول څه خوښوي حقه خبره به دی ځان له خوښوي د الله او د رسول په خبره کې به خوښه او مرضي نه کوي نو الله رب العالمین دوی له سزا ورکړل سزا یې وله په دې شکل کې ورکړه چې د خیالي په ورځ دوی د هر قسمه د دنیا د کارونو نه چې دی نو دوی کټ کړه چې د دنیا په کارونو کې به دوی یعنی کاروبار یا نوره ګټه یا دا څیزونه چې دی نو هغه یې پې منع کړل چې دا کار به تاسو نه کوئ په دې ورځ کې ځکه چې د خیالي په ورځ تاسو ځان له په خپله خوښه کړې ده په ځای د جمعې باندې نو اوس په تاسو باندې دا کار منع شو الله رب العالمین پې منع کړل نو دوی چونکې د سمندر په غاړه باندې نو دوی به میان نیول نو الله رب العالمین په دوی باندې د میان نیول هم منع کړه. بیا د الله رب العالمین امتحان عجیبه یو د دې خلکو په زړه کې بیماري نو چا زړه کې چې بیماري نو دی بیا ځان له بهانې هم ګوري او چې هره طریقه جوړی او چا زړه کې چې بیماري نه وي په دې باره کې نو هغه د الله او د رسول په خبره کې که هر قسمه حالات راشي خو په هغې باندې نه ورځي نو د الله رب العالمین امتحان دا و چې وایي د هفتې په ورځ به دا میان دومره زیات شو چې دوی به د سمندر ته کتل نو دا اوبه به ورته کمې ښکارېدې او میان به ورته زیات ښکارېدل دومره به دا میان چې دی نو زیات شو نو دوی د هغې دپاره هیلې وکړلې هیلې او بهانې ورته جوړې کړلې نو یو دا کار وکړو چې دوی به د هغې دپاره ډنډان وایستله نو هغه اوبه به ورته رالې نو اوبو کې به میان هم رالل بیا به یې هغې ډنډ ته بن ووهلو او نیول به یې نه نو د اتوار ورځ چې به شوه نو بیا به رالل هغه میان به یې ونیوله نو دوی به ویل چې د هفتې په ورځ خو موږ میان نه دي نیولي دا چل به یې اختیارو یا دویم کار داسې هم راغلی چې د جمعې په ورځ به دوی کونډې ورواچولې او د هفتې په ورځ به یې نه نیوله د اتوار په ورځ بیا راله او د کونډو هغه میان چې دي نو هغه به یې راچوت کړله دې ځای کې یو خبره مشهوره ده چې چا به ورته ووایي چې دا کار ولې کوئ تاسو منع کړی شوي نو دا کار ولې کوئ نو دوی به وایي چې خپې له په اوبو کې دي میان خو لا په اوبو کې دي خپې د دې ځای نه هغه مثال مشهور شو چې پښتو کې هم ډېر مشهور دی اوس و یاره خپې وله اوبو ته کا چې هر څه کېږي خو خپې وله اوبو ته کا نو دا هیلې بهانې دی الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي په اوس دور کې هم په دین کې ډېر هیلې بانې خلک کوي او کله کله د هغې دپاره ډېر ښه دلایل هم نیسي نه هغه دلایل د دوی دپاره نه خو دوی د ځان دپاره استعمال کړي لکه یوه موقع د یوسف علیه السلام د خپل رور د پاتې کولو دپاره د سورې یوسف کې به راشي کذلک کدنا لیوسف نو دوی وایي وګوره یوسف علیه السلام هم هیله کړې وه یا د ایوب علیه السلام چې کوم قسم کړی و هغې ته ورته الله وایي خذ بیدک ضغثا فضرب به ولا تحنس که داسې وهله نو د جاروګۍ دا ډکې شمار که په دې طریقه باندې ستا هغه قسم چې دی نو هغه به الله رب العالمین پوره کړي نو دا ذهن کې ساتئ
چې دا ټیک ده چې یو هیله او بهانه خو دا ورته چا ویلي دا ورته الله رب العالمین ووایي چې داسې وکئ او کذلک کدنا لیوسف نو دلته کدنا چا ووایي الله رب العالمین نسبت ځان ته وکړو چې موږ داسې وکړه نو چې الله چاله اجازت ورکړي نو بیا خو ورکړي که نه نو په دې باندې به ځان له هیلې بهانې نه کوو لکه زمونږ په دور کې د طلاقو دپاره بهانې کېږي د منځ دپاره بهانې کېږي د زکات دپاره بهانې کېږي د سونې دپاره بهانې کېږي وخت ډېر زیات کم دی که نه دا ډېره ښکلې مسله هم ده چې ذهنونو ته پرېوځي ډېر غټ ضرورت دی لکه کله کله د چا سونه زیاتی نو هغه هیله ورته داسې وښی وی د دې بچو په نوم یې که دا د پلانکي په نوم باندې که نو ته به د زکات نه بچ شې کله کله د زکات دپاره داسې کوي چې وایي ته داسې وکړه چې دا هیلې ویم هسې نه چې څوک اختیار کړي چې مخکې نه پې نه پوهه وایي چې اوس موقع شوه چلې نه راتلو نقصان ترې جوړ نه شي یا داسې وکړي چې کله د زکاته کال پوره کېږي د هغې نه 2 ورځې مخکې ښځې ته یې هیبه کړي د ښځې په نوم یې کې نو هغې ته خو نن میلاو شو که نه په خو کال نه دی تېر او چې کال 2-3 ورځې تېرې شي د ښځې نه بیا واپس کړي وایي هیبه خو سړی واپس کولی شي که نه نو ګوره دا چلونه دي ښه دا هیلې دي او دا په اسلام کې بالکل حرام دي او منع دي او د دې ځای نه دا ثابتېږي چې په دغه هیله باندې دوی ته څه میلاو شوله سزا میلاو شول نو یو د دوی مخکینی خلک دي یو رستنی دي مخکینی خلکو نافرمانی او فسق کړه او رستنی خلک هیلې او چلونه یې کوله د هیلو د چلونو په ذریعه باندې نافرمانی وکړل نو الله رب العالمین ورته دا سزا ورکړه ولقد علمتم الذي نعتدوا الله رب العالمین دلته یو دوی ته وایي چې په تحقیق سره تاسو ته علم دی نو دلته 2 خبرې کېږي چې د علم مراد څه دی یوه خبره دا کېږي چې ګوره دوی ته د خپلې خبرې علم وو د دې خبرې ورته علم و خو د خپلو کشرانو نه به دی د هغې وخت د یهودو مولانو دا خبره پټوله چې دوی ته چېرته پته ونه لګي او خلکو ته پته ونه لګي که نه بیا خو به راپسې خاندي چې ګوره مشران هم دومره خېټور مشرانو چې د خېټې دپاره یې داسې ناشنا هیلې کولې او د الله رب العالمین حکمونه چې دي نو هغه به ماتوله یوه خبره دا کېږي چې د علم مقصد دا دی چې دوی ته علم وو خو دا مسلې به یې پټولې چې اوس سپک نه شو او خلک راته سپک ونه ګوري دویمه خبره دا کېږي چې دوی ته د واقعي علم وو خو د خلکو علم ورته نه و چې دا څوک یا کم ځای کې یعنې داسې نه و پوهی چې دا په پلانکي ځای کې او داسې و نو د واقعي علم ورته و ځکه چې په سوونو کاله په منځ کې تېر دی نو چاته څه پته نو دویمه خبره پکې دام کېږي چې هر څنګه نو الله رب العالمین ښه پوهېږي خو الله ورته وایي چې تاسو ته علم دی نو یا د دې مکمل واقعي یا د دې مکمل ځای او یا صرف د واقعي ورته علم دی او خلک نه پېژني خو چې الله وایي علم دی درته نو دغه مراد دی ولقد علمتم الذین اعتدوا تاسو ته علم دی د هغې خلکو چې د حد نه تېر شو اعتدوا معنی څه ده د حد نه تېرېدل د الله د حکم نه ور تېرېدل لا څه دي دا د حد نه تېرېدل الله رب العالمین هر طرف ته حدود مقرر کړي ده موږ چې ورته وایي پوله لکه د پردي پولې نه به نه وړئ نو دا حدود دی الله خپلې پولې ښودلې دي چې دې ځای نه به نه وړئ نو دوی په هغې ورځ کې د حد نه تېر شوله او منکم د یهودو ته وایي چې ستاسو نه دا خلک نو د یهودو نه دا خلکو دا خبره یقیني ده چې دا د بني اسرائیلو نه او د یهودو نه وو فی السبت په ورځ د خیالي کې والسبت څه ته وایي نو سبت په یو معنی کې آرام ته وایي سکون او آرام ته وایي نو دا ورځ د دوی د سکون او د آرام و قرآن کې ثباتن هم وایي که نه چې دا شپه چې ده نو دا د څه دپاره ده دا د خوب دپاره ده نو سبت آرام ته یا خوب ته هم وایي چې ثباتن خوب ته وایي نو دا ورځ د دوی د آرام و چې د دنیا د کارونو نه به دوی آرام کوي یا چې کم دی سبت قطع ته هم وایي نو په دې ورځ به دوی د دنیا د کارونو نه منقطع و د دې نه به کټو یا سبت چې کم دی دا فراغت ته هم وایي نو د خیالي په ورځ الله رب العالمین د کائناتو د پیدایش نه فارغ شوی نو په دې نسبت سره بیا سبت چې کم دی نو دا فراغت ته هم وایي خو سبت زمونږ چې دی هغه څه ته ویلی کېږي د خیالي ورځې ته ویلی کېږي او د خیالي ورځ باندې دوی څه کړي د حد نه تېر شوي چې دا کار به یې کولو بانې به یې وله جوړولی نو فقلنا لهم فسوې مونږ دوی ته الله رب العالمین وایي کونو شی نو کونو چې کم دی الله رب العالمین حکم دی او دې ته حکم کونی وی حکم شرعي ورته نه وی لکه حکم شرعي خدای چې الله رب العالمین اوس وایي مونځ کوئ روژه نیسئ حج کوئ زکات دا د الله رب العالمین شرعي حکمونه دي او دغې ته کوني حکمونه وایي الله رب العالمین کړي دا نو دلته کې د کوني معنی دا ده چې سم دس دا کاری وکړو لکه کن فیکون قرآن کې وایي چې الله رب العالمین کله ووایي یو څیز ته اراده وکړي اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون
نه دا هغه کونی مسله ده چې یعنی الله وغواړي نو چې صرف وایي چې کن نو بس فیکون هغه کار کېږي خو الله رب العالمین داسې کوي نه خو چې کله اراده وکړي نو طاقت یې داسې دی نو دوی ته په دغه طریقه باندې وایي کونو شی قردتن شادوګان خاسئین ذلیله یا بدشکله نو الله رب العالمین ته شادوګان شین وس د انسان نه شادو جوړېدل څونه ګران کار دی دا ذهن مني ذهن خو نه مني کنه خو چې الله وغوښتل نو کن فیکون دا دی چې کولې داسې شي خو الله داسې کوي نه نو د دوی دپاره یې وغوښتل نو په دې طریقې سره د دوی نه شادوګان جوړ کړله اوس په دې خبره ځان پوهولي چې د اوس زمانې د شادوګان یا دا چې دینو ګورې دا هغه شادوګانو نه دی دوی د سزا په تور د شادوګانو په شکل کړل دی د شادوګانو نسل نه دی جوړ کړی بیا د خاصین چې وایي نو دا ذلیل ته هم وایي او بدشکله معنی هم کیږي نو دې څه مطلب دی دې مطلب دا دی چې دا شادو بدشکله ده دا خویونه دا ګرځېدل ورانې هم په شادو کې ډېر زیات دی خو دا دوی چې الله رب العالمین شادوګان تی جوړ کړل نو دا کم چې قدرتي شادو دی نو د خپل خایس هم شته خلک یې ګوره ساتي هم خپل حفاظت لا دیله خو دا دوی نه چې شادوګان جوړ کړل نو دا ډېر بدشکله و چې دوی ته بیا چا کتلی هم نشوله ډېر بدشکله شادوګان ذلیله شادوګان د الله په نافرمانۍ باندې دي د دوی نه جوړ شو په دوی کې وایي 3 ډلې جوړې شوې وې یوه ډله هغه و چې هغوی به دا کار کو د خیالي په ورځ کې د هیلې بانې به جوړولې یوه ډله هغه و چې هغوی به امر بالمعروف نهي عن المنکر کو دوی له به ورتلل چې ګوره ظلم مه کوئ الله منع کړي ده په دې ورځ باندې دا کار مه کوئ درېیمه ډله هغه شوه چې هغوی به د نیکانو خلکو له ورتلله او دا به یې ورته چې ګوره تاسو خو دعوت ورکړی پرېږده مړه خپل کار به کوي داسې موږ پښتو کې وایو که نو هغوی به دا کار کوو چې بس پرېږدی دعوت هم ورکړی اوس دې قلار شئ نو اوس به دې قلار شي خو ذمهواري به څوک پوره کوي ذمهواري بیا پوره کېږي ذمهواري خو نه پوره کېږي نو ستا خپله ذمهواري ده او د هغه خپله لین دی نو الله رب العالمین داسې فیصله وکړه چې دا کم په دې سیس کې مبتلا او دی په عذاب کې راونیوله او دا کم چې درېمګړی او دا کار یې نه کوو خو دعوت یې نه ورکوو نو دی ورسره هم راونیول صرف هغه خلک یې بچ کړه چې چا امر بالمعروف نهي عن المنکر کو دا په خپل ځای تفصیلي واقعه ده خو اوس رانه وخت ډېر ان شاء الله قرآن کې به په تفصیل چې راشي هلته به نور تفصیل بیا کوو خو صرف دومره خبره ذهن ته واچوئ چې الله بچ څو کړه امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولا د نیکۍ حکم او د بدونه منع کوونکي خلک چې دی هغه پکې الله رب العالمین بچ کړله اوسو دوی چې دی نو دا د دنیا نه تللی دي 2 ورځې یا 3 ورځې ژوندي او بیا تللی دی الله چې د چا شکل مسخ کړي نو هغه بیا پاتې کېږي نه 2-3 ورځو کې د دنیا نه رخصتېږي نو دا د دنیا نه رخصت شوي دي فجعلناها فس الله رب العالمین وایي وګرځول موږ دوی لره نکالا عبرت لما د هغې چا دپاره بین یدیها چې دوی مخې ته یا په هغې وخت کې یا نږدې دوی ته وما خلفها او د هغې چا دپاره چې لرې د دوی نه یا وروسته د دوی نه وموعظة او نصیحت للمتقین دپاره د متقیانو نو فجعلناها دې کې یا د واقعې ته دا ضمیر راجح دی یا چې کم دی دغې علاقې ته راجح دی خو راجحه خبره پکې دا ده چې دا د علاقې ته دی ځکه چې عذاب راځي خو دغه علاقې نه هم خلک لیکن چې په دغې علاقه باندې راغی نو الله رب العالمین وایي چې دا علاقه یا دا واقعه دا ما نکال وګرځ نکالا نکال څه ته وایي دا منع کېدو ته وایي یعنی د خلکو د منع کېدو سبب مې وګرځو د نورو امتونو د نورو خلکو چې که داسې هیلې او بهانې په دین کې کوي نو داسې عذابونه د باندې راولم نو نور خلک د دې د وجې نه منې شوله نور معنی دلته عبرت کېږي لما د هغې چا دپاره بین یدیه وما خلفها نو د دې نه مراد څوک دی نو بین یدیه نه یو معنی دا کېږي چې په هغه وخت کې حاضر یا دوی ته نږدې او خلفها د هغوی نه لږ لرې یا د هغوی نه وروسته او یا داسې هم ویلې چې بین یدیها د دوی مخکیني ګناهونه او ما خلفها او د دوی نه ورستي ګناهونه دوی ته نږدې خلک د دوی نه لرې خلک د دوی نه مخکې تیر خلک د دوی نه وروسته تیر خلک دا معنی چې دی نو د دې نه راځي وموعظة او نصیحت نو نصیحت چې دی موعظت دام په ډېرو معنو سره راځي په زجر او منی سره هم راځي په تذکیر سره یعنی په یادولو سره هم راځي خو دلته مراد زجر او منع چې دی نو هغه ده للمتقین د پاره د متقیانو نو دې کې یوه خبره دا ده چې د متقیانو د پاره څنګه موعظت دی څنګه نصیحت دی نو د متقیانو د پاره داسې دی چې متقي سړی به د دې خبرې نه یریږي او په خپله به دا کار نه کوي یو دویم په دې باندې به دا متقي سړی نور خلک یری نورو ته به داسې وایي چې ګوره دې خبرې نه د الله نه ویرېږئ د حد نه مه تېرېږئ په دین کې ټوغې چې کوم دی هغه مه جوړوئ د ځان نه مسلې مه جوړوئ په هیلو بهانو ځان مه بچ کوئ ګوره د الله رب العالمین عذاب به د باندې
راشي نو دا للمتقین نه څوک مراد دي؟ نو دا زمونږ د امت متقیان دي مراد دي. لکه اول صورت کې مونږ ویلو کنه چې هدل للمتقین، قرآن هدایت دی د چا دپاره؟ د متقیانو دپاره. نو دا ورسره بیا ولګېدو چې موعظة للمتقین، موعظت دی دا واقعي د چا دپاره؟ د متقیانو دپاره. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. صلی الله